أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 240. په دې آیات کریمه کې رب عزوجل یو بل حکم بیانوي چې دا حکم د عدې دی. عده د دې په اړه مخکې یو لږ خبره موږ کړې وه چې هغه د طلاق عده وه. یوه عده د طلاق ده او یوه عده د وفات. په دې کې د رب عزوجل حکمت دی څوک چې خپله میرمن طلاق کړي چې نور به دا خاوند د خپلې میرمنې سره ګزاره نه کړي. د دې دپاره عده 3 حیضه یا 3 میاشتې ټاکلي دي. هغه ښځې ته چې میاشتني ناروغي راځي هغه به 3 حیضه انتظار. 3 حیضه نو کله تر 3 میاشتې کم سي، په 2 میاشتې کې هم پوره سي یا په 2 نیمې کې، کله تر 5-6 میاشتو هم اوږدېږي. او هغه میرمن چې هغه حایزه کېږي نه، د هغې عده 3 میاشتې ده. او که چیرې هغه ښځه حامله وه، حملداره وه، نو بیا عده هغه وخت پوره کېږي چې کله بچی وزېږېږي. او د وفات عده د دې میاشتې بیا ډېرې دي. په دې کې د الله عزوجل حکمت د طلاق او د وفات د عدو ترمنځ الله عزوجل توپیر کړی دی. د وفات عده دا 4 میاشتې 10 ورځې ده. که چیرې یو سړی وفات سي نو میرمن به 4 میاشتې 10 ورځې انتظار کوي. دا د وفات عده سو. د وفات عده او د طلاق عده په دې کې څو فرقونه شته. یو ګډ حکمونه دي او یو جلا جلا حکمونه دي. ګډ حکم د وفات د عدې او د طلاق د عدې د دواړو دا دی چې په دغه عده کې ښځه د بل خاوند سره نکاح نشي کولی. په دغه عده کې به دا د خاوند په کور کې اوسېږي. دا یې ګډ حکم دی. او جلا جلا حکمونه د هر یوه شته. هغه جلاوالی دا دی د طلاق عده چې وه په دې کې خو خاوند ژوندی دی. یو حکم دا دی که چیرې یو سړي ښځه طلاق کړل چې دا عده یې نه یې پوره سوې، د هغې ښځې د خور سره نکاح نشي کولی، د هغې ښځې د عمه سره نکاح نشي کولی، د هغې ښځې د خاله سره نکاح نشي کولی. که عده پوره سوه بیا کولی سي چې د هغې ښځې د خور سره نکاح وکړي، کولی سي چې د عمه سره نکاح وکړي، کولی سي چې د خاله سره نکاح وکړي، د هغې ښځې د خورزې سره نکاح وکړي، د هغې ښځې د ورېرې سره نکاح وکړي. یا یو سړي ښځه طلاق کړل، د دې سړي په نکاح کې د دغه مطلقې بغیر نورې 3 ښځې هم وي، نو دی بله ښځه چې د طلاق سوي سره 5مه سي او د هغه موجوده ښځو سره 4مه سي، تر هغه وخته نسي په نکاح کولی تر څو د عده نه یې پوره. او بل جلا حکم دا دی چې ښځه که د طلاق په عده کې وه دا د کوره نسي وتلی، خاوند په کور کې به وي، دا 3 میاشتې به 3 سره دلته وي. او د وفات په عده کې د ورځې ښځه کولی سي چې ووځي، د شپې نسي وتلی. د شپې به خامخا هغه کور ته راځي چې په کوم کور کې د دې خاوند وفات شوی دی. او د طلاق په عده کې ښځه په هیڅ صورت دا کور نسي پرېښولی، یوازې په 2 حالاتو کې. یو دا چې خاوند وفات سي، د دې سره د محرماتو څخه څوک نه وي او دا ځوانه ښځه وي د فتنې خطره، یا دا چې دا کور په داسې ناامنه ځای کې وي چې د محرماتو د وجود سره بیا هم د دې کورنۍ د غړو د هلاکت خطره وي، غله راځي، شوکماران راځي، او یا دا چې د دې کور د نړېدو خطره وي. په دغسې حالاتو کې د وفات په عده کې ښځه کولی سي چې بل کور انتخاب کړي.
کنه نور نو نسی تللی. او بل فرق ادا دی چې د طلاق په عده کې کله د باین طلاق عده وي، کله د رجعي طلاق عده وي. که د رجعي طلاق عده وه، هلته خو خاوند د رجوع حق لري، نو ښځه کولی شي چې تزیین یعنی تجمل یا ښایست د ځان جوړونې دپاره څه شی وکړي، ځکه چې د خاوند د رجوع حق شته. او که باین طلاق و، نو بیا خو دا پردۍ ښځه ده، د خاوند ورته کتل جایز نه دي، نو دا به ځان جوړونه پاککالي اغوستل دا به نه کوي تر څو عده یې پوره شي. او د وفات په عده کې هم د 4 میاشتې 10 ورځې د دې دپاره تزیین ځان جوړونه دا نه دي جایز. او نه دا جایزه ده چې یو څوک مرکه ورواستوي چې دا عده دې پوره سوه بیا به د فلانکي سره نکاح وکړي. دلته په دې پسې آیت کریمه کې الله جل جلاله یادوي، وایي که په اشاره باندې یو څوک پوه کړي او یا دا چې په زړه کې دا خوښ وي که دا عده دا ښځه پوره کړي، زه به یې د فلانکي دپاره غواړم، داسې د اشارو مرکې پروا نه کوي، خو صراحتا ورته ویل یا مرکه کول دا نه دي جایز. او نه به دا د چا سره واده کوي چې عده مې پوره سوه چې او زه د فلانکي سره نکاح کوم. او بله خبره دا ده، کومه ښځه چې طلاق سي، که چیرې دا واده سوې نه وه، یعنې خاوند یې نه و ورسره یو ځای سوی، خاوند طلاق ورکړي، پر دې باندې عده نشته. او که چیرې د یوې ښځې خاوند وفات سو، نو بیا که چیرې واده سوي که نه وي واده سوی، په هر حالت چې وي پر دې باندې دا عده لازمه ده، خامخا به عده تېروي. او بله خبره دا، که چیرې دغه ښځه حملداره وه چې د خاوند یې وفات سوی دی، نو بیا د عده پوره کېدل 4 میاشتې 10 ورځې نه دي، بلکې تر هغه وخته پورې حتی تضع حملها، تر څو چې دا خپل بچی زېږوي. کله چې بچی وزېږوي نور عده پوره سو. دغه څو احکام د عدې اړونده دي، الله عز وجل په دغه 2 آیاتو کې بیان کړي دي. راځو د دې آیاتو ترجمه کوو. الله جل جلاله فرمایي: والذین یتوفون منکم، او هغه کسان چې وفات سي ستاسو څخه، ویذرون او پریږدي ازواجا بیبیانې میرمنې یې تر شا پاته سي، یتوبصن انتظار دی وکړي دغه ښځې بانفسهن په خپلو ځانونو باندې 4 اشهر و10 4 میاشتې او 10 ورځې، دا د عیدې ورځې. فاذا بلغن، پس کله چې دوی ورسېدلې اجلهن و خپلو نیټو ته، یعنې هغه عیده یې پوره کړل، 4 میاشتې و 10 ورځې پوره سولې، فلا جناح، پس څه ګناه نسته علیکم پر تاسو باندې، فیما فعلنا په هغه څه کې چې دوی پیل وکړي، ای اولیاو د دې ښځو، فی انفسهن په خپلو ځانونو کې، بالمعروف په نیکه طریقه سره. نو بیا و د دې ښځو اولیاو ته خطاب دی، یعنې پر تاسو څه ګناه نسته که بیا دی په خپل ځان کې یو څه فعل وکړي، یعنې دا چې ځان جوړونه یا تزیین او یا د کوره وتنه د ضرورت دپاره یا د بل چا سره نکاح کول په نیکه طریقه سره چې فساد او نارواوالی نه وي پکښې. والله یقینا الله پاک بما په هغه کارونو باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ خبیر ښه خبردار دی. نو که په ښه نیت کارونه کوئ او که شرعي حکم ماتوئ، که شرعي حکم برپایه کوئ، که تقوا کوئ، په هر حالت کې رب عز وجل پر تاسو باندې پوره علم لري. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله څو شیان نور بیانوي. یو شی دا بیانوي چې تاسو په اشاره باندې ښځې ته مرکه وکړئ چې ښځې که ستا عده پوره سوه زه دې فلانکي ته غواړم، دا په داسې الفاظو ورته ونه وایي چې زه دې غواړم، بلکې دا ورته ووایي چې زه خپل ځان ته یا ورور ته یا وراره ته یا زوی ته یو ښه پتمنه ښځه غواړم. داسې نه ورته وایي چې تا غواړم، یا دا ورته وایي چې ته ښه غیرتمنه دینداره ښځه یې، ته چې د یو چا په کور کې یې خیر دی، یا دې ته ورته داسې الفاظ په اشارو ورته ووایي چې د هغه څه دا خبره معلومېږي چې هغه د مرکې خبره یي، په ښکاره مرکه نه وي، او یا یې په زړو کې پټ کړي ورته ونه وایاست، دا څه پروا نه کوي. یوه دا خبره کوي، او دوهمه دا خبره کوي چې تاسې که په اشاره باندې و دې ښځې ته د مرکې خبره کوئ، که په ښکاره کوئ، که په پټه کوئ، الله ورباندې خبر دی.
درېیمه خبره دا ورته فرمایي وای تاسو به وعده نه کوئ. وعده منع ده چې تاسو ورته ووایاست چې بس عیده دې پوره سوه زه دې د چا دپاره غواړم. او بله خبره دا کوي وای که چیرې یوه نیکه وینا د دې د زړه د ښووالي یا تشویقولو لپاره که وکړي هغه پروا نه کوي، چې وروسته بیا اراده د مرکې لري او د ښځو ته اوس لا د تشویق څه خبرې وکړي چې د دې د زړه میلان پیدا سي، نیکې خبرې دا پروا نه کوي. او بله خبره دا کوي چې د نکاح د عقد قصد خو به نو بیخي نه کوي، ځکه چې د مرکې منع سوې ده، په ښکاره د نکاح غوښتنه منع سوې ده، نو دا خبره خو په طریق الاولا سره منع ده چې ته قصد د دې وکې چې د نکاح عقد وکې، اخو بیخي منع دی. ځکه الله عز وجل فرمایي ولا جناح او څه ګناه نسته علیکم پر تاسو باندې فیما په هغه څه کې عرضتم چې تاسو وړاندیوالي وکړي به په هغه سره من خطبة النساء هغه مرکه و ښځو ته په کنایي الفاظو سره یا په اشاروي الفاظو سره، او اکننتم یا تاسو دا خبره پټه وساتي فی انفسکم په خپلو زړو کې، په خوله څه ونه وایاست، په زړه کې دا قصد وي چې د دغه ښځې که عیده پوره سي زه پلانکي سړي ته غواړم، دغسې خبره په زړه کې راوساتې یا په اشاره و دې ښځې ته ووایې، دا څه پروا نه کوي. علم الله د الله عز وجل علم سته چې انکم یقینا تاسو ستذکرونهن تاسو به ذکر و دې ته وکړي، تاسو چې دې ته یو څه د یو شي وایاست، په ښکاره وایاست یا په زړه کې یو شی پټوئ، پر دې ټولو باندې الله جل جلاله علم لري. داسې نه دی چې تاسې وایاست چې موږ به نو څه وایو الله به خبر نه، ولکن دونه خبره ده لا تواعدوهن تاسو د دې ښځو سره وعده مه کوئ سرا په پټه، الا خو بیا پروا نه کوي اندا تقولو چې تاسو ووایاست و دې ښځو ته قولا معروفه یو نیکه وینا ورته وکړي چې شرعا په مرکه کولو کې هغسې د تشویق الفاظ وي، شرعي الفاظ وي، هغه پروا نه کوي. ولا تعزمو او تاسو قصد مه کوئ عقدة النکاح هغه تړون هغه عقد د نکاح د هغه قصد مه کوئ حتی یبلغ الکتاب تر هغه وخت پورې چې رسیږي کتاب اجله د کتاب څخه مکتوب د عیدې اجله و هغه خپلې نیټې ته چې هغه 4 میاشتې 10 ورځې دي یا وضع د حمل ده. واعلمو او تاسو پوهسئ ښه پوهسئ چې ان الله یقینا الله پاک یعلم پوهیږي علم لري ما د هغه شیانو فی انفسکم چې ستاسو په زړونو کې دي، فحذرو ځان ځینې وساتئ، او واعلمو تاسو پوهسئ ان الله چې بېشکه الله پاک غفور زیات بخښونکی دی، حلیم زیات حلم لرونکی دی، زیات حلم لري او زیات د بخشي د پاره تاسو ته لار برابري، تاسو چې هر وخت توبهګاره سئ او هر وخت پر خپلو ګناهونو باندې پښیماني وښیاست په رښتیا الله عز وجل ستاسو توبه قبلوي. دا پسې حکم د طلاق او د مهر دی چې څوک ښځه طلاق کړي څومره قدر مهر یې کېږي، څو صورته پکښې جوړېږي، نو هغه ټول چون یوه مسله ده، یوه خبره ده او اړخونه ډېر پکښې راځي، هغه به نوی درس کړو انشاءالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.